په 1440 هجري قمري کال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له انکشافي بودیجې د هیواد په محرومو لرې او پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د پراختیا په موخه شاوخوا 350 مخابراتي انتنونه فعال شوي او 150 نور انتنونه د اوس د فعالېدو په حال کې. سربیره په دې د مخابراتي شرکتونو په مالی تمویل 590 مخابراتي انتنونه هم فعال شوي چې له امله محرومې سیمې د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو تر پوښښ لاندې نیول شوي. په دې ډول خلکو ته د انټرنیټي خدمتونه او ټلیفوني خدمتونه رسیدلي، د خلکو او د لرې پرتو سیمو د ښارونو ترمنځ تواصل زیات شوی او د خلکو اړتیاوو ته تر ډېره حده پورې ځواب ویلی شي. د مخابراتي تاسیساتو د پراختیا په برخه کې په 1440 هجري قمري کال کې په هیواد کې د مخابراتي زیربناو د جوړولو او پراختیا په موخه په بیلابیلو سیمو کې 851 کیلومتره انټرنیټي شبکه راځول شوې او د مخابراتي شرکتونو د کیفیت او ظرفیت د لوړولو لپاره د ای بند فریکونسي مخابراتي او انټرنیټي شرکتونو ته توزیع شوې ده. همدارنګه د مخابراتي شرکتونو انټرنیټي خدمتونو وړاندې کوونکو او د اترا ادارې د پراختیایي بودیجې په مرسته په ټول هیواد کې 2932 مخابراتي ټاورونه جوړ شوي چې د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د پراختیا لپاره استفاده وشي. در بخش فراهمسازی تسهیلات برای عودت کنندگان و منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم مخابراتی برای عودت کنندگان طی سال 1447 هجری قمری از جانب اداره اترا و شرکت‌های اماراتی و غیر اماراتی به تعداد 491,126 سیم کارت به عودت کنندگان و مهاجرین توزیع شده است. البته این توزیع سیم کارت ها زمانی هست که مهاجرین از کشورهای دیگر به کشور برمیگردند. حین ورود به کشور ضمن خدمات دیگر که به مهاجرین ارائه میشه توزیع سیم کارت ها به خاطر تامین اتصالاتشان برشان اجرا میشه. در بخش کاریابی در سال 1447 هجری قمری از رهگذر مارکت های مخابراتی در کشور مجموعاً برای 184,000 نفر فرصت‌های شغلی، یعنی برای 184,000 نفر مصروفیت‌های شغلی مستقیم و غیر مستقیم فراهم شده است که در زمانی که بیکاری در افغانستان هست یک گام بسیار مؤثر و مهم است. مهمترین دستاوردهای وزارت اقتصاد در سال 1447 هجری قمری در بخش توزیع جواز فعالیت در بخش توزیع جواز فعالیت را طی سال 1447 هجری قمری به منظور تنظیم فعالیت‌های مؤسسات غیر اماراتی در کشور با 84 مؤسسه داخلی و 2 مؤسسه خارجی که در بخش‌های اجتماعی، صحت، زراعت، آبیاری، مالداری، معارف و کمک‌های بشردوستانه کار می‌کنند جواز فعالیت صادر شده است. در بخش کاریابی در سال 1447 هجری قمری در نتیجه فعالیت مؤسسات غیر اماراتی داخلی و خارجی در کشور برای 140,000 تن به صورت مستقیم فرصت‌های شغلی فراهم شده است. په 1440 هجری قمری کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مهمې لاسته وړنې د کار او جوازونو د ویش په برخه کې په 1440 هجری قمری کال کې د کورنیو او بهرنیو وګړو ته 22,910 د کار جوازونه ویشل شوي دي. همدارنګه د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره د جوازونو د ویش بهیر برېښنایي شوی او د هیواد په زونونو کې د ویش استازولۍ هم پراخې شوي دي څو هیوادوال په زونونو کې هم ویش کولی د کار جواز په اسانۍ سره ترلاسه کړي. سربیره په دې د کار بازار د اړتیاو پر بنسټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د همکارو موصول لوري
15,355 تنه کارآموزان ته تخنیکی او مسلکي زده کړې ورکړل شوي. مهمترین دستاوردهای اداره ملی احصایه و معلومات در سال 1447 هجری قمری. در بخش توضیح تذکره در سال 1447 هجری قمری حدود 2 میلیون تذکره الکترونیکی مشمول 1,500,000 برای طبقه ذکور و 500,000 برای طبقه اناث توزیع گردیده است. همچنان طی همین مدت حدود 1 میلیون تذکره کاغذی و 20,000 تذکره کاغذی برای کوچی‌ها نیز توزیع شده است. سال گذشته برای 139,000 نفر به شکل حضوری و حدود 214,000 نفر به گونه آنلاین در بخش‌های اصلاح تذکره‌های کاغذی خدمات مورد نیاز ارائه کرده است. طی سال 1447 هجری قمری بیش از 126,000 تولد کارت و حدود 25,000 فوت کارت توزیع شده است. همچنان به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم و تسریع روند ارائه خدمات به مردم، یک مرکز آسان خدمت در ساحه شهرنو کابل و مراکز دیگر در ولایت‌های بلخ، هرات، هلمند، ننگرهار، کندوز و فرا فعال گردیده و نیز 2 مرکز دیگر در ولایت‌های فرا و کندوز عنقریب به فعالیت آغاز خواهد کرد. په 1440 هجری قمری کال کې ټول ټال 650,000 او 880 عادي پاسپورتونه، 3,000 او 345 سوداګریز پاسپورتونه او 512 تحصیلي پاسپورتونه غوښتونکو ته ویشل شوي دي. همدارنګه په همدې موده کې د 14,919 بهرنیو وګړو ویزې تمدید شوي. د خدمتونو د کیفیت د لوړولو په برخه کې د خدمتونو د کیفیت د لوړولو او د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د نوملیکنې بهیر آنلاین شوی او له 9 پاڼو څخه 1 پاڼې ته راکم شوی چې دا د سیلسازي او اسانسازي په برخه کې فوق العاده پرمختګ دی. د پاسپورت لوی ریاست کې د کاغذي تذکرو د تایید څنګه فعال شوی، د کور تر دروازې د پاسپورت رسولو خدمت په مرکز او ولایتو کې پیل شوی او سپینږیرو، محصلینو، سوداګرو، ناروغانو، حاجیانو، معلولینو، ورزشکارانو او اماراتي کارکوونکو ته د پاسپورت د ویش ځانګړي اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوي دي. سربیره په دې د زیربناو د پراختیا او د چارو د چټکتیا په موخه د 1.450 میلیونه افغانیو په ټولیز ارزښت تخنیکي وسایل او تجهیزات هم برابر شوي دي. همدارنګه د خدمتونو د پراختیا په موخه په هرات، لوګر، زابل او خوست ولایتونو کې د پاسپورت ریاست اړوند ودانۍ هم رغول شوي او جوړ شوي دي. مهمترین دستاوردهای ښاروالۍ کابل در سال 1447 هجری قمری در بخش تنظیم مارکت یا نظم شهری. طی سال 1447 هجری قمری به منظور تنظیم بازارها و نظم شهری، ساحات مزدحم شهر کابل از وجود دستفروشان پاک شده است. برای 13,970 اصناف مختلف در نواحی 22 شهر کابل اجازه فعالیت صادر شده. 3,933 اصناف بدون مجوز صنفی در شهر کابل شناسایی و فعالیت 4,884 اصناف به نسبت تخلف از نقطه‌نامه‌ها موقتا مسدود و توصیه‌های لازم به آنان ارائه شده است. در بخش سرسبزی در سال 1447 هجری قمری به تعداد 531,580 هسته نهال و گل‌های زینتی به منظور سرسبزی و انکشاف ساحات سبز غرس شده و کار نصب سیستم آبیاری در نقاط مختلف شهر کابل هم تکمیل شده است. در بخش تنظیف در سال 1447 هجری قمری به مقدار 622,111 تن کثافات جمع آوری شده و به ساحات گزک انتقال یافته است.
همچنان طی همین مدت به طول 27305 متر کانال و به طول 425680 متر جوی کنار جاده ها در نواحی مختلف شهر کابل واکاری گردیده است که در صفایی شهر و تنظیم شهر رول مهم پات. 1440 هجری قمری کال کې د افغان پوسټ اماراتي شرکت مهمه لاسته راوړنې د انتقال او خدماتو په برخه کې په 1440 هجری قمری کال کې د افغان پوسټ اماراتي شرکت د هیواد دننه د 5 میلیونه او 800 څخه د زیاتو مراسلاتو او بهرنیو هیوادونو ته د 15853 بستو د لیږد زمینه برابر کړي چې دا د پوسټ په برخه کې د پوسټ رسنۍ په برخه کې یو لوی پرمختګ په دې شمېر کې د 2 میلیونه 670,000 او 243 رسمي دولتي مراسلاتو 2000 او 104 شخصي مراسلاتو 812,000 او 226 پاسپورتونو او 1 میلیون او 220,000 او 640 برېښنایي تذکرو لیږد شامل دي. یاد شرکت د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له لوري د 193,000 او 804 تعلیمي او تحصیلي اسنادو د تایید او د بهرنیو چارو وزارت له لوري د 240,000 او 213 بیلابیلو اسنادو د تصدیق اړوند خدمتونه متقاضیانو ته وړاندې کړي. همدارنګه د خدماتو د کیفیت لوړولو او د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د عادي او عاجل خدماتو څانګې ایجاد شوي دي. د مشتریانو د خدماتو مرکز رامنځته شوی او د کور دروازې د اسنادو د رسولو خدمت هم په مرکز او ولایتو کې پیل شوی چې په دې سره هیوادوالو ته لوی سهولت رامنځته شوی.